د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې یو شخص نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې زما په سترګو کې درد دی، د روژې په حالت کې زه رانجه استعمالولی شم؟ نبی علیہ السلام ورته ویلي چې او استعمالوی شي. د دې حدیث روایت ترمذي شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، لکه څنګه به تاسو ته علماو بیان کړی وي چې روژه کې سړی د ورځې په سترګو کې رانجم لګولی شي، او که دارنګې سترګو کې تکلیف وي او ډاکټرو ته قطرې ورکړي، قطرې هم په سترګو کې اچولی شي. صرف غوږونه او پوزه کې باید دوایي نه اچوي. په سترګو کې که ضرورت و ډاکټرو ته دوا ورکړې وه یا رانجه لګوي، نو بس د روژه کې د ورځې رانجم لګولی شي، او دارنګې د سترګو قطرې چې کوم دي هغه هم اچولی شي په سترګو کې، په هغې روژه نه ماتېږي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.